بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي الله تعالى اغزات جعل لكم الانعام چې تاسو پیدا کړی دي چارپایان لترکبوا منها چې ځینې د دغه چارپایانو نه تاسو سپرتیا وکړئ لکه اوښان آسان کچرې خره ومنها تاکلون او د ځینو د دوی نه غوښې خورئ تاسې ولکم شته د تاسو دپاره فیها په دا چارپایانو کې منافع ډېرې ګټې د وړیو په لحاظ د پوستکي په لحاظ د شودو په لحاظ ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم او بل د دې لپاره الله تعالی دا حیوانات تاسو لپاره پیدا کړي دي چې ورسېږي تاسو په دوی سره هغه حاجت خپل ته چې تاسو په زړونو کې د زړه کې مدار چې زه ابتابات مثلا راشم په اسپور چې هغه ځای ته ځان پورسي وعليها په دغه چارپایانو په وچه کې وعلى الفلک په کشتۍ کې په دریاب کې تحملون تاسو سورول کېږئ ويريكم آياته الله دروینې تاسو ته دلایل د قدرت خپل فأي آیات الله تنکرون لکم یو د آیاتو د الله نه تاسو انکار کوئ افلم یسیروا فی الارض آیا تاسو نه یې ګرځېدلي په دغه ځمکو ملکونو کې فینظروا چې وګوري دوی افلم یسیروا آیا نه دي ګرځېدلي دوی فی الارض په ځمکه کې فینظروا چې وګوري کیف کان عاقبة الذین من قبلهم څرنګه و خاتمه دي هغه خلکو چې پخوا تر دې تېر شوي دي كانوا أكثر منهم چې هغه ډېر تر دوی نه واشد قوة او ډېر کلک په اعتبار د قوت سره واثارا في الارض او ډېر کلک په اعتبار د اثارو سره په ځمکه کې خو فما اغنى عنهم نه په دفع د دوی نه ما كانوا یکسبون هغه څه چې دوی کسب کوه فلما جاءتهم رسولهم بالبينات کله چې راغلل دوی ته رسولان د دوی په کاره معجزو فرحوا بما عندهم دوی په خوشحالي کېده دا کفار استهزاء په هغه څه چې د دوی سره من العلم د علم نه قرآن یې نه منو د مخکینیو انبیاو کتابونه یې نه منل دوی به په خپل علم د کهنت خوشحاله د جادوګري به خوشحاله وو هغه چې د پلارو د نیکه په لاره کوم علم و چې هغه کوم بتپرستي کوله بیا به خوشحاله وو وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون بیا به چاپېر شو په دوی باندې هغه عذاب چې هغوی به پسخانونه وکړه فلما رأوا بأسنا هر کله چې دوی ولیدو په دنیا کې سخت عذاب دی قالوا انت بیا نارې شروع کړه آمنا بالله وحده موږ ایمان راوړی په یوه الله وکفرنا بما كنا به مشرکین او موږ کافران یو اوس په هغه څه چې هغه موږ مشرکان وو بتان مو د الله سره شریکان نیوه اوس هغه نه منو خو په دغه وخت کې د عذاب دغه ایمان د دوی هېڅ ګټه ورنه کړه فلم یکن ینفعهم ایمانهم نو دا کار چې نه ورسېدی چې ایمان د دوی لما رأوا بأسنا کله چې ولیدو عذاب د موږ سنت الله التي قد خلت بعباده دا د الله یو طریقه ده چې تېره شوې د پخوانیو خلکو کې چې په هر قوم چې عذاب راوستلی د عذاب د لیدلو په وخت کې چې بیا دوی ایمان راوړی ایمان یې نه ده قبول کړی دا د الله عادت ده چې د عذاب په وخت کې ایمان بیا نه قبلوي وخسر هنالک الکافرون او تاواني شوه په دغه وخت کې کافران چې کله به هغه د عذاب د جهنم خبرې ولیدې په دغه وخت کې بیا دې زیاتې لوی هغه شوي دي تاواني شوي دي بیا خو تاوان ندامت و پښیمانتیا توبه ایستلو اقرار کولو هېڅ شي بیا ګټه نه ورکړي